نبی علیہ السلام د دې لپاره نو راغلی چې خلکو ته د نوکریانو دعوت ورکاو. نبی علیہ السلام دې لپاره نو راغلی چې خلکو ته د کارخانو د جوړولو دعوت ورکاو. نبی علیہ السلام دې دنیا دې لپاره نو راغلی چې خلکو ته د مضبوطو بنګلو د جوړولو د دې دعوت ورکاو. محمد رسول الله همیشه لپاره دا دعوت خلکو ته کوي چې د خلکو یې مسلمانانو دنیا پاتې د آخرت طرف ته لږ سوچ پیدا کول پکار دي. خو شیطان همیشه لپاره د هغه محنت داري. علما ذکر کوي د شیطان 6 وسوسې. یو اهمه وسوسه د شیطان ډېره زیاته ده، ډېره زیاته، چې انسان د دنیا په مینه کې نه باسي او داسې یو تار ساته وایي مړ وایي حلال رزق ګټل دا مې عبادت دی. دې طرف ته سوچ نه کوي چې دا حلال رزق 24 غنټې ګټل دا عبادت دی که نه، 1 غنټه وله وباسه، 2 غنټې وله وباسه. تا خو د خپل ژوند ټول مقصد دا ګرځولی. الله په قرآن کې داسې فرمایي بل تؤثرون الحیات الدنیا. الله فرمایي تا دا د دنیا ژوند په آخرت غوره کړی دی. که داسې نه وې تا به د آخرت دپاره څه تیاری کولی؟ ته ولې همیشه دپاره د دنیا دپاره تیاری کوي؟ عیسی علیه السلام یو ځل ورته الله دا دنیا د یو بوډۍ په شکل باندې متشکله کړه. شکل یې ورته د دنیا د یو بوډۍ حتما داسې بوډۍ عجوزة حتما چې دا غاښونه یې وتلي وو او علیها من کل الوان زینه، د ډول هر شی پر بدن باندې د پاسه پروت. عیسی علیه السلام ترې نه تپوس وکړو کم تزوجتې؟ ښځې څومره سړي دي کلي دي، د څومره خلکو سره دې نکاح کړې؟ دا بوډۍ ښځه ورته وایي لا احصي، ما د شمار د لاندې نه راځي چې ما څومره سړو سره نکاح کړې ده. عیسی علیه السلام ته بیا تپوس وکړو ویل دا څومره سړي چې ستا نه مړه دي دا په خپل مرګ مړه او که نه تا له طلاق درکړي ځکه تا ډېر خاوندان کړي؟ دی ورته ویلې دی عجوزة حتما ورته ویلې لا بل کلهم قتلتو، ما ټول وجلي دي او د دنیا نه تللي دي. عیسی علیه السلام پوه شو دا خو دنیا ده. یو ناشنا خبرې وکړه ده، وی ویلې تبا هلاکت دي هغه انسان پوسن هغه انسانان چې دنیا په داسې حال کې وجلي دي او تللي دي دنیا نه، او هغه په دې حال چې ټول دي دنیا د انسانان ټولې په دې مخ د ځمکې نه پناه کړي دي او دا پاتې چې دي نو دا مخکنو نه عبرت نه اخلي چې زمونږ هم دقسې لار ده کومه لار چې د دنیا د دې مخکې خلکو څه کړې. یونس ابن عیسی دا یو سړی یو عالم یونس ابن عبید یو ناشنا خبره یو ځل کولی ویل څه چې کله سوچ وکم دی دنیا ته، کله پروت یم د دنیا په باره کې سوچ کومه چې د دنیا څه حقیقت دی، د دنیا څه مثال دی. وایي زه چې سوچ کومه کله وایي ما په ذهن کې داسې راشي چې د دې دنیا مثال کنائم رأى فی منامه ما یحب وما یکره، لکه د انسان مثال د اوده مثال دی. په دې خوب کې کله ښې خبرې میني او کله غلطې خبرې میني. ځینې خبرو باندې خوشحالیږي، په ځینې خبرو طبیعت خفه شي. بینما هو کذلک اذا انتبه، ناڅاپه په دې دوی داسې ناڅاپه چې رایښ شي نه هغه د تکلیف خبرې وي او نه هغه دی چې کوم شی خوښوي نه هغه خبرې. ما او تا په دې دنیا کې داسې یو لکه اوده، ما او تا اودي و ما او تا ته د دنیا حقیقت لا نه دی معلوم چې کله زما او ستا ساه ختله په دغه وخت کې به ما او تا ته پته ولګېږي چې دنیا څنګه دنیا وه. ځکه حسن بصري به ویلي رحمه الله، لوی امام عالم تیر شوی، هغه به ویلي دا د دنیا مثال داسې دی اضغاث احلام وزل زائل ان اللبیب بمثلها لا یخدع. د دې دنیا د ټول ژوند مثال اضغاث احلام، مثال داسې دی لکه هسې په خوب کې چې ډېر مزیدار خوب ویني که نه،
او کذل صائل، یا لکه دا سوری چې سات په سات ختمیږي. دا هوښیار سړی چې وي په داسې حال د دنیا په داسې حالاتو باندې نه دوکه کیږي. هغه وایي دا اسیم زمانه پاتې ده. بس لوی بادشاه ځان دپاره هر قسم نعمتونه برابر کړي وو. لوی میدان یې لګولی و، ډېر مزیدار نعمتونه، هر قسم سورلی، هر قسم لباس، هر قسم نعمتونه چې هر کله ټول نعمتونه پوره کړه. ځان ته وایي دا نفسه اوس چې د څه زړه غواړي هغه خوره او هغه څکه. بس دو دروازې د خپلې بنګلې جوړې کړې وې او ذهن کې داسې وه چې یاره بس اوس د مزو ژوند دی او زه به یې تېرومه. بس ناڅاپه ډېر خادمان هم دي، ډېر نوکران هم دي، ډېر مزدوران هم دي. د روټۍ ټیم دی او یو سړی راغی زړې کپړې اغوستي دي او ځان یې د غریب او د فقیر په شکل باندې جوړ کړی دی. دروازې په زور باندې وګړبوله. دروازې چې ګړز ګړز وکړو، نوکران راغله او دې سړي ته ویل صبر وکړه که نه چې موږ یې وخورو بیا به تاله زیاتي درکړو. ویل هغه ستاسو مشر چې دی هغه ته ووایي چې د بار د سره یو سړي کار دی. تا ته ویل ګوره زموږ د مشر سره ستا کار دی، تا ته به هغه راوځي. ویل زه تاسو ته ووایي داسې ورته وایي چې بار یو سړی دی غریب او فقیر وایي چې د ده څه بې کار دی. چې کله هغه سړی خادمان ننوتل باچا ته وایي داسې یو سړی دی فقیر ملنګ وایي د ده څه بې کار دی. ویل والی به هم سم. دوی دا خبرې کوي او چې دې دروازې له بیا یو په زوره کړپ ورکړو. نوکران ډېر په تیزۍ د چوکو د اسلحو سره رال د ډانګو سره چې غولا فقیر وایي. فقیر وایي تاسو ما پیژنئ، زه ملک الموت یم، دې خبره ځان پوه کوي. زما مخې ته خپل مولا او باچا ته مې وایي زه داسې یو داسې ملک یم، داسې وکیل یم د داسې رب العالمین. دا خبره یاد ساته. د دنیا د باچاهانو چې څومره وکیلان دي هغه یې د پیسو د راغونډولو لپاره یې د غنمو د راغونډولو، د اوربشو د راغونډولو، د خلکو نه جایدادونه راغونډولو. د رب العالمین داسې وکیل دی چې هغه سوا د روح د راغونډولو نه بل څه ستانه نه غواړي. ګورې هغه تا ته رسې نه وایي چې ماله روپۍ راکه، زه کنې په روپو پسې راغلی یم، ماله ګنې جایداد راکه. او دا درته نه وایي چې څومره جایداد دې جمع کړی او ټیکس ته باندې څومره جمع شوی دی. د رب العالمین چې کوم وکیل دی هغه صرف د داسې یو شي دپاره راغلی دی چې هغه تا په ټول عمر کې چېرته څکلی نه دی، د هغې خوند نه نه خبر چې د دې څومره خوند دی. بس او هغه داسې وکیل دی، داسې وکیل که دا ټوله دنیا را جمع شي که نه او شفاعت ورته وکړي چېرې د دې انسان نه روح مه اخله، هغه د چا شفاعت نه مني. دا خبر یاد ساته. او هغه داسې وکیل دی که ما او تا ورته دا ټوله دنیا را جمع شو او هغه سوال ورته وکړه چې یوې ګنټې له صرف دومره وکړه چې یوې ګنټې له دا انسان توبه وباسي د اوسه پورې چې څه کمی کړی و هغه یې کړی دی، خو اوس یوه ګنټه یا یوه ورځ رخصت خو له ورکړه که نه. الله په قرآن کې فرمایي د دې ټولو خلکو په باره کې وایي الله وایي زه دې قرآن کې ځای په ځای خلکو ته وایم مه دوکه کېږه، مه دوکه کېږه. انسان غافلی غافلی حتی اذا جاء احدهم الموت قال ربی. الله فرمایي انسان وی غافله سوچ یې نه چې مرګ ورته راکشي دی خپل رب ته وایي ربه ما ته لږ غوندې مهلت راکه لعلي اعمل صالحا، زه به اوس نیک عمل وکړمه په هغه څه کې چې ما څه کړي کومه دنیا مې پرېښودې ده، اوس به ښه سړی شمه. خو د رب العالمین داسې ملک داسې وکیل دی کلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. د رب العالمین داسې وکیل دی هغه وایي الله داسې فرمایي کلا دا خبرې چېرته هم نشي کېدلی. که ته هر څومره الله ته په دغه وخت کې سوال زاري کې چې یا ربه لږ غوندې یو سیکنډ مهلت غواړم، د یو سیکنډ مهلت هم دله نه درکوي. اگر که سړی په دنیا کې پیغمبر ولې نه وي، هغه سړی په دنیا کې محمد رسول الله ولې نه وي. بس عائشه فرمایي رضی الله تعالی عنها د محمد رسول الله چې کله ساه ختله
صلی الله علیه وسلم ملک الموت د محمد رسول الله هغه ته مهلت هغه ته صبر نه دی کړی چې بس دا به ګنې خیر دی دا پیغمبر دی ګنې ده ته به لږه ګزاره وکړو. عائشه فرمایي چې کله ورته ملک الموت راغی آخري سایه چې ختله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په غېږ کې پروت و چې لاس یې داسې پورته کړه دغه ټیم باندې ورته ملک الموت ویلي و ساه دې نه اخلمه د محمد رسول الله اخرنۍ خبره داسې خبره وه چې لا اله الا الله ان للموت سکرات. یا الله ستا نه سوا د عبادت حقدار به نشتی الله د مرګ ډېرې سلګۍ دي محمد رسول الله د خولې نه اخرنی ټکې چې ووتو اللهم بالرفیق الاعلی او لاس یې راښکته شو عایشه وایي زه پرې پوه یم نه شومه چې ساه یې څنګه وختله د محمد رسول الله. دا خبره یاد ساته دې دنیا باندې ډېر دوکه شوی انسانه ډېر الله په قرآن کې ما او تا ته ځای په ځای دا خبره کوي ډېر دوکه انسانه زه درته بیا دا خبره کوم وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. الله فرمایي د دنیا هر شی چې دی دا ګورې څکه ده د دوکې دوکه کوي د انسانه اخرت یې د نه هېر کړی دی اخرت ته توجه لږه پیدا کړه ستا ټول ژوند ختم دی ګورې. سلیمان ابن عبدالملک رحمه الله یو بادشاه ډېر لوی بادشاه یو ځل یې ډول خپل وکړو او دې ډول کې ډېر خپل پټکی په سر کو خپل کپړې یې واغوستل ډېر مزیدار پوزیشن یې و خپلې وینځې ته وایي کیف تراني څنګه ښایسته شومه زما دا شکل څنګه دی ته ما ته لږ وګوره. هغه وینځ یې ډېره هوښیاره وه ډېره ښه ناشنا خبره یې ورته یو دوه شعرونه یې ورته وویل ډېره ښه خبره دې وکړه انت نعم المتاع نعم المتاع لو كنت تبقى غیر لا بقا للانسان. ته خو ډېر ښه متاعي ډېر ښایسته یې ډېر ډول دل الله درکړی دی خو دا یوه اهمه خبره دا ده چې غیر الله بقا للانساني چې د انسان دپاره بقا نشته دی که هر څومره ښایسته شي خو سبا به په قبر کې داسې یاد ولره دا خبره په ذهن کې کېده وه چې نن په دې بدن باندې یو وړوکی میږی چې د رواني ستا دې بدن ته څومره تکلیف وي او چې نن دې په دې بدن باندې ښایسته ښایسته کپړې دي دا یاد ساته داسې وخت را روان دی ستا په دې بدن کې به دننه چپچي ګرځي داسې وخت دی چې نن په کوټه کې دې څوک بند کړي تا ته یو غټ تکلیف جوړېږي داسې وخت دپسې را روان دی چې په دې قبر کې به د څلور طرف نه داسې ګټې د باندې کېښودلی شي چې یو طرف ته هم د وتو لار به دې نه دا خبره یاد ساته داسې ناشنا ملایکو سره به دې مخ شي چې سره دې په ټول عمر کې نه لیدلي. حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سړي صفت د رسول الله په مخ کې وشو چې صفت یې وشو نبی علیه السلام ویلی مرګ به یې یاداوه که نه به یې یاداوه د مرګ سوچ به یې کاوه که نه هغې ویل مرګ موږ نه دی اورېدلی چې د مرګ نه یاد کړی. نبی علیه السلام وفرمایلی دا د دې صفت لایق انسان نه دی بس هر یو مرض چې په دنیا کې په هر چا کې پیدا شوی دی هر چا کې چې پیدا شوی دی د ټولو بنیاد دا دی چې انسانانو نه مرګ هېر دی دې خبرې ته فکر نشته چې داسې یو وخت هم دپسې را روان دی. د هارون رشید باچا زوی و او ډېره د باچا زوی و یو ناشنا خبره یې کوله چې کله یې ساه ختله نو په آخر کې یو شعر دوه ولیکل ویل زما بابا دا خبره یاد ساته وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَعَلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. دا خبره یاد ساته چې نن دې پردی جنازه په ولې چوته کړې ده دې خبرې ته هم سوچ کوه ستا هم سبا نمبر دی ته به په کوم طرف ته لږ غونتې دې ته سوچ وکړه نیکونه دې څه شو څومره خلک چې د آدم علیه السلام نه تر دې وخته پورې را روان دي څه شولو دې ته هم سوچ وکړه ستا هم دقه ځای دی د دې ځای دپاره دې څه تیاری کړی. یو شاعر ډېره ناشنا خبره کوي دا خبره ګورې دا خو فیصله ده
حکم المنیت فی البریت جاری ما هذه الدنیا بدار قراری. دا د مرګ فیصله په دې ټول عالم کې روانه ده او دا د مرګ فیصله هره ورځ ما او تا ته داسې خبر راکوي چې ما هذه الدنیا بدار قراری، دا دنیا د قرارۍ ځای نه دی، بل طرف ته روانې، ځان دپاره لږ سوچ وکړه. بیا پسې وروسته وایي انسانه کارونه خو کوه، اقضوا معاربكم سران انما اعماركم سفر من الاسفار. خپل کارونه دی جل جل کوا، مونږ ته ځان برابر که، نیک اعمالو ته. زما استاد دا عمر ټول په سفر روان دی. زما استاد چې کله نه ما او تا پیدا شو، زما استاد په دې غوږ کې اذان کړی دی. دا اذان اقامت د څه دپاره دی؟ دا اذان اقامت د دې خبرې دپاره دی چې د هغې ورځې نه زما استاد د اذان، زما استاد د جنازې اعلان وشو چې حی علی الصلاة. د دې هلک ما د دې بچي جنازې ته ځان د وس نه تیار کړئ خلکو. بس دا به تاسو ته پته وي، حدیثو کې راغلي دا مسله په خپل ځای ده. د مړي اعلان کول په حدیثو کې نشته. اعلان به د مړي نه کې، داسې اعلان به نه کې الله مو بخا پلانکې مړ دی جنازې، دا به نه کې. ولې؟ ځکه محمد رسول الله داسې ویلي دي چې ان النعی من سنت الجاهلیه، دا د مړو اعلانونه کول دا د جاهلیت طریقه ده. ولې به د مړي اعلان نه کې؟ د مړي اعلان د مخکې نه شوی دی، د مخکې نه اذان شوی دی د جنازې، د مخکې نه اقامت شوی دی جنازې. ځکه وروسته بل اذان او بل اقامت ته ضرورت نشته دی. د هغې وخت نه ستا په دې غوږ کې دا اذان شوی دی چې حی علی الصلاة. خلکو ته اعلان دی چې خلکو جنازې د دې سړي ته ځان تیار کوي. ناشنا یو شاعر وایي، ناشنا خبره کوي، وایي اے انسانانو آتی ہوئی آزانا جاتی ہوئی نمازا، بس اتنی قلیل وقت کے لیے آتی چلی گئی. چې راتلی اذانو، چې تللی جنازه وه، بس دومره وخت چې د اذانو د اقامت به د مانځه په منځ کې چې څومره ژوند دی ستا او زما عمر هم دقه عمر دی. بس قرآن کریم کې ځای په ځای الله د دې خبرو بیا بیا دا خبره کوي چې مسلمانانو مؤمنانو د دې آخرت دپاره لږ سوچ وکوي. یو لوی عالم دی حاتم ابن الاصم رحمه الله. حاتم ابن الاصم وی رحمه الله لكل شيء زینه، د هر یو شي او زینت وي، د هر یو شي. وزینة العباده الخوف، د زما استاد د عبادت زینت او ډول داره چې ما او ته هر وخت کې یریږو د الله نه چې الله به زما استاد د عبادت قبول کړي او که نه. بس بیا یو ډېره اهمه خبره کوي، یو ډېره اهمه خبره داره، وعلامة الخوف قصر العمل. د خوف نښه داره چې د انسان امید لږ راکم شي، امید یې لږ راکم شي. ډېر سوچونه مه کوه. حدیثو کې راغلی محمد رسول الله په یو ځل مثال صحابه ته ښودو. نبی علیه السلام فرمایلي دا د انسان مثال داسې نبی علیه السلام په دې شاته لاس کېښودو او داسې بل لاس دغه کو. نبی علیه السلام ویل دا د پاسه په دې انسان باندې اجل دی د پاسه، او دا لرې چې کوم د انسان دی دا امید دی، د هغه امیدونه سوچ کوي چې ناڅاپه پرې د پاسه مرګ راشي. بس قرآن کې الله ناشنا خبره فرمایي، مؤمنا مسلمانا ایمان والا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدا. یا د ایمان خاوندانو، یا ایمان والاو، د الله نه ویریږه او لږ سوچ وکړه سبا د پسې مرګ را روان دی، دې ورځې لرې څه تیاری کړې. مؤمن چې ځان ته مسلمان وی کنه، چې مازیګر شي کنه، مازیګر ماسپښین شي، هر څوک دا سوچ کوي ننګولي دپاره کور کې څه شته نه، پلانکې شی راوړی، دا خبرې سوچ.
الله په قرآن کې فرمایي ایمان والاو ته وایي ایمان والاو تاسو ته وایم چې سبا د پسې مرګ را روان دی دې لم څه تیاری پکار دی چې د ماښام د روټۍ سوچ کې که نه د دې سوچه مو کا چې د سبا د میاشتې د خوراک پروګرام سوچ کې چې څه کال غنم وشو نه شو د یو کال کله وربشې کمې شوې سړی خفه وویل وربشې ډېرې کمې وشوې ښځې ورته ویل سړیه خفه کېږه مه الله دې مرګ نه لري ویل دا وربشې به نورې ډېرې پیدا شي سړي ورته ویل ښځې نه مرګ پرېږدي او نه وربشې ډېرې شوي دي دا خبره یاد ساته زما استاد دا سوچ دی چې څومره پیسې پیدا شي څومره پیدا نه شي څومره بلکې ډېر بدبخته انسانان لا دا څه کوي ډېره د خفګان خبره رسي چې یو څوک راشي او هغه ورته وایي چې مطالبه م څه ده او دی وایي ما ته د بېحیایۍ او د فحشا کم بېحیایۍ چې کوم د بېحیایۍ جرړه ده هغه زما ته ولګوه زه د دې خبرې مطالبه کوم شرم هم ځینې انسانانو له نه ورځي چې هغوی د ځینې خبرې مطالبه کوي والله چې څومره ګناهونه په دې باندې کېدل د قیامت په ورځ به هغه انسان ذمهواري چې چا د دې خبرې مطالبه کړي چې ما ته د بېحیایۍ دا شی مطلوب او پکار دی که سبا دجال راغی که نه سبا دجال والله هغه انسانان چې نن داسې چې خبرې ته ګوري نه سوچ نه کوي چې په کم طرف باندې قتل سبا که دجال راغی هغه سره به د دې نه زیات زور ورسره یو خلک به د هغې نه ورته یو بل نه ورته ورمخکې کېږي مؤمنه یا مسلمان وروره الله په قرآن کې فرمایي د دې دنیا دا ژوند کمثل غیث اعجب الکفار نباته الله وایي د دې دنیا مثال د دې دنیا د ټول ژوند مثال کمثل غیث د باران مثال دی بس زمیندار سړی چې کله باران وشي اعجب الکفار نباته دا شینکی چې وي زمیندار خوشحاله وي یاره څومره ښایسته مزیدار فصل شوی دی الله فرمایي دا خبره د دې دنیا ژوند هم دقه شانته دی کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا سبا دې فصل ته ګوره نن چې د سپرلي دا فصل څومره مزیدار شین درته ښکارېږي یو میاشت وروسته دوه میاشتې وروسته دا به ټول وچي الله فرمایي فتراه مصفرا ثم یکون حطاما داسې وخت را روان دی چې دا به زره زره شي او دقه شان ستا او زما حالم دی بس کله الله فرمایي داسې فرمایي انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء الله فرمایي د دې دنیا هم دقه مثال دی باران وشي هر قسم سبزي راوخیږي هر قسم غیاګانې یو څو ورځې وروسته بیا هېڅ هم په میدان کې نه ښکارېږي هر څه دوړې شي او واولځي بس شیخ الاسلام ابن قیم وی ناشنا خبره کوي رحمه الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی موږ ته د دنیا ډېر ښایسته حقیقت بیان کړی مثال نبی علیہ السلام په حدیث کې داسې ویلي د دنیا مثال یو سړی دی چې داسې دریاب ته د خپله ګوته ورننه باسي کله تاسې سوچ وکړه چې په دې ګوته پسې ستا څومره اوبه پې وسته شوې د دریاب نه سوچ ورته وکړه زما او ستا ژوند زما او ستا چې 100 کاله عمر هم شي بالفرض دا خبره یاد ساته دا یوه ګوته پسې چې بماذا یرجع ستا دې ګوتې څومره اوبه په ځان پسې واپس کړې ستا او زما عمر دقه شانته عمر دی لږ سوچ وکړې خپل ژوند ته د الله بنده کله شیخ الاسلام هغه حدیث ذکر کوي چې محمد رسول الله فرمایي د دنیا حقیقت د دنیا ژوند نبی علیہ السلام داسې فرمایي لو کانت الدنیا تزن عند الله جناح بعوضه که د دې ټولې دنیا د الله سره دومره قدر وي لکه د ماشي د الله به یو ګوټ هم کافر ته د اوبو هم نه ویسکلی خو د الله په نزد د ټولې دنیا حقیقت د ماشي د وزر په مقدار هم نه دی نو ولې پسې شپه ورځ بیا پسې شوی مسلمان هر وخت کې سوچ دا دی بس سلف علما وایي د دنیا دا ژوند چې دی د دې داسې یو مثال دی مثلا کله چې ما او تا ډوډۍ ته کینو کله چې سړی ډېر وږی شوی دا روټۍ په خوله کې خوند کوي میوه په خوله کې خوند کوي تا ته پته شته
چې د دې خوندورې میوې او ډوډۍ عاقبت په معده کې څه شی ګرځېږي لږ سوچ وکړئ. زما او ستا ژوند د هر څه چې څومره خوند او مزې پکې دي، که ما او تا د ښایسته کور نه مزه، که د مې ښایسته ګاډي نه مزه اخلو، که د هر شي نه، خو دا خبرې ته سوچ وکړه د دې اخري عاقبت داسې شي ته ورسېږي، داسې بدبویي به کوي لکه څرنګه چې د انسان خوراک اخري بدبویي ته کوم ځای ته ورګرځي. شیخ الاسلام وایي دا خلق دا د کافرانو صفت دی چې هغوی دې دنیا دې څو مثالونه کې سوچ نه کوي، بلکې د مؤمنانو چې دی لکن نزل ایمان یعلم ان ذل كذل زائل وكل هذا فانی. اهل علم ایمان والا چې دا هغو هر وخت کې په دې خبره باندې یقین وي چې دا دنیا د دې مثال د سوري دی چې روان دی، بلکې وکل هذا فانی، د دنیا هر شی چې دی هغه ختمېدونکی دی، د هغې هر وخت کې په دې خبره کې سوچي. بس شیخ الاسلام صاحب وایي که د مسلمان مؤمن داسې سوچ وی که نه چې هر وخت دا فکر وی چې د دې دنیا نه خو تلل دي که نه، هغه وایي والله لو ان القلوب شهدن منا کان شانها غیر هذا الشان. والله که د مسلمان دا سوچ وی چې دا دنیا تلونکي ده، دا دنیا ختمېدونکي ده، دا دنیا زما او ستا په کار نه راځي، بلکې لنډه خبره دا ده چې ما او تا په دې دنیا کې یو سیکنډ او یو روپۍ جمع کړې، د دې د پاسه به زما او ستا سره حساب کېږي. که زما او ستا زړونو ته دا خبره داسې ننوتې وې، زما او ستا به دا حال نه وی لکه نن چې زما او ستا کوم حال دی. بس شیخ الاسلام صاحب وایي زما او ستا دا ټول ژوند د آخرت په لحاظ سره داسې مثال دی نفس من الانفاس هذا العيش له. دا زما او ستا ټول ژوند یوه ساه ده، یوه ساه بس. کما او تا دا د دنیا ژوند انقسناه بالعيش الطويل الثاني، کما او تا د آخرت یوه ورځ د آخرت داسې راپسې را روانه ده مسلمانه. الله په قرآن کې فرمایي دا د دنیا ټولې ورځې چې هر څومره دي که نه، هر څومره چې اوږده شي خو 50,000 کاله ته نه رسېږي. الله په قرآن کې فرمایي د آخرت اولنۍ ورځ داسې ورځ ده، الله فرمایي 50,000 سنه، 50,000 کاله به لغړ ولاړې، 50,000 کاله به دې کپړې نه وي، 50,000 کاله به ناسونه ته په خېبله ولاړې. دې ورځې دپاره دې کم سوچ کړی دی، لږ دې ته سوچ وکړه. بس کله چې بهلول یو ناشنا هوښیار سړی تېر شوی، چې کله یې ساه ختله، ورور یې بادشاه و، ورور یې وله یو چاړه ورکړې وه، ویل دا چې ستا نه کم قمقل انسان یې هغه له ورکړه. چې ساه یې کله ختله خپل ورور ته ویلې دا چاړه والا، ویل ولې؟ ویل زما نه په ټوله دنیا کې قمقل ته یې، تا د آخرت دپاره څه تیاری کړی؟ دې خبرې ته لږ سوچ وکړه. بس هر انسان دی دا خبره سوچ وکړي. دې خبره ته الله په قرآن کې یو آیات کې نه هر ځای کې دا خبره فرمایي زینا للناس حب الشهوات من النساء. و الله فرمایي دې ټولو خلکو ته د دنیا ژوند ډول ډولي شوی دی. کله الله فرمایي زینا للذین کفروا الحیات الدنیا، دې کافرانو ته د دنیا ژوند ډولي شوی دی. دین ته سوچ نه کوي، په دین ځان نه پوهه کوي، عبادت نه کوي، همیشه لپاره ټول ژوند ته به ګنوي چې الله صرف دې دنیا له پیدا کړی. بس چې کله د یو انسان داسې سوچي کوم سوچ چې د محمد رسول الله موږ ته ویلي زما امته همیشه دپاره یوازې د دین کار څه کوې، که ته په مانځه ولاړ یې که نه، همیشه دپاره دا سوچ کوه صلي صلاة موت دی، داسې سوچ کوه چې دا مې اخرنی مونځ دی، پته نه لګي بل مانځه ته به زه ژوندی پاتې شم او که نه. بس ځکه حسنه ده عبدالله ابن عمر به خپل ملګري ته ویلې زما ملګريه اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. زما ملګريه چې سهار شي د ماښام سوچ مه کوه، چې ماښام شي د سهار سوچ مه کوه، چې ګنې سهاره پورې به ولې پته نه لګي. ځکه محمد رسول الله یو ځلې اودس مات کو، تش اودس، او په حقه ځای کې تیمم وه. چا ورته ویل یا رسول الله اوبه خو دا ډېر ځای کې نږدې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلی ما ته دا پته نشته چې دغه اوبو ته به زه ورسم او که نه.
حسن بصری رحمه الله یو ځل یې کپړه باندې دوړه ولګېده په کمیس باندې دوړه ولګوله چا ورته ویل دا کپړې دې لږې وینځه هغه ورته ویل الامر اعجل من هذا د مرګ پته نه لګي سړی کپړې که ظاهري پاکې وي او که ګندۍ دې ته سوچ مه کوئ دې خبره ته د ټولو نه لویه خبره لویه ګناه نن په مسلمان کې که څنګه چې عیسی علیه السلام